په دغه دریو کارونو سره ښځې ډېرې زیاتې خوشحالېږي او د خاوندانو سره یې مینه سیوا کېږي او غواړي چې خاوندانو باندې خپل ځان خو قربان کړي. نو هغه درې کارونه کوم یو دي په دې ویډیو کې در سره شیر کوم. کومو کسانو چې ودونه کړي دي او دغه کارونو نه خبر نه دي دا ویډیو دې ضرور وګورئ، او کوم کسان چې اوس ودونه کوي او غواړي چې خپل ښځې سره ژوند په محبت سره تیر کړي، مینه ورسره ولري او دغه ښځې ته زار او قربان شي، نو دا ویډیو دې وګورئ. هغه کوم درې کارونه دي چې سړی وکړي او ښځې ترېنه ځان قربان کړي او ژوند یې په خوشحالو سره تیر شي، نو په هغې کې اولنی کار دا دی چې خپلې ښځې له کم از کم په میاشت کې یو پیره تحفه راوړئ، چې هغه هر رنګه تحفه وي، ارزانه دې وي، خو دغې سره ښځه ډېره زیاته خوشحالېږي او دا سوچ کوي چې ما سره خاوند ډېره زیاته مینه کوي، محبت را سره کوي، ځکه یې راله دا تحفه راوړې ده. نو ښځه د هغې نه 100 چنده زیاته خپل خاوند سره مینه سیوا کېږي. او په دې کې دویم کار دا دی چې خپلو ښځو خبرو له اهمیت ورکړئ. کله چې تاسو سره خبرې کوي نو د هغې خبرې په غور اورئ او د ښځې خبرو ته غوږ دی چې هغې ته دا پته لګي چې زما خاوند زما خبرو اهمیت ورکوي او په غور یې اوري، نو دې سره خو ښځه ډېره زیاته خوشحالېږي او د خاوند سره یې مینه زیاتېږي. او په دې کې دریم او اخري کار چې کوم ډېر زیات ضروري دی، خپلې ښځې له په هفته کې یو چکر ضرور ورکوئ، که هغه پارک ته بوځئ یا یې د خوراک داسې ښه ځای ته بوځئ چې د هغې هوا بدله شي او هغه وګرځي، او په دې سره ښځه ډېره زیاته خوشحالېږي چې ما سره مې خاوند ډېره زیاته مینه کوي او ډېر زیات محبت را سره ساتي، نو ښځه غواړي چې په خپل خاوند باندې ځان قربان کړي. نو کتونکو دا هغه درې کارونه دي چې په دې کارونو سره کوم سړي چې وکړي نو ښځې ډېرې زیاتې وفادارې کېږي او خپلو خاوندانو باندې ځان قربانوي. او که غواړئ چې تاسو سره خپلې ښځې محبت وکړي او تاسو نه ځانونه قربان کړي، نو دغه درې کارونو باندې عمل وکړئ.